زنانو کې اکثر د وینې کمې راځي، نو دا پکې ولې راځي او په کور کې داسې کوم خوراک دی چې هغه کبلو سره د دوی په وینه کې زیاتوالی راځي او په دې دوران کې کم داسې علامات دي چې هغه پرې راځي. نو کله هم چې په زنانو کې د وینې کمې راځي نو وجوهات یې دا دي چې د ټولو نه اول محاورې بیماری ده، کم ته چې پیریډ ویلی شي چې د دې سره زنانه په وجود کې د وینې کمې راځي. دویم دا چې کله هغه حمید والی حمل والی کم ته چې پریګنینسي ویلی شي د هغې سره هم د زنانو په وجود کې د وینې کمې راځي. دریم دا چې کله ماشومانو ته پی ورکوي فیډینګ کوي نو په دې دوران کې هم د زنانو په وجود کې د وینې کمې راځي. څلورم دا چې کله هغه کمزوري خوراک وکړي، یعنې اکثر زموږ د پښتنو په کورونو کې داسې وي چې نارینه اول خوراک وکړي او کمزوري خوراک پاتې شي هغه زنانه کوي، نو د کمزوري خوراک د وجې هم د زنانو په وجود کې د وینې کمې راځي. او پنځمه وجه دا ده چې بار بار چای څښلو سره هم د زنانو په وجود کې د وینې کمې راځي. او شپږمه وجه دا ده که چېرې د معدې مسئله ورته نو د هغې د وجې هم د زنانو په وجود کې د وینې کمې راځي. نو که چېرې اوس د زنانو په وجود کې د وینې کمې وي نو داسې کم علامات دي چې هغه پرې راتلی شي، کم ته چې عام علامات ویلی شي. نو د ټولو نه اول ډېره زیاته کمزورتیا ورته محسوسیږي، سر پې بار بار تاویږي، د دې سره د هغو د زړه دړکن زیاتېدو طرف ته ځي او د مخ رنګ یې زړېدو طرف ته ځي او ویښتې چې کوم دي هغه غورځېدو طرف ته درومي او د دې سره چې کوم لاسونه او خپې دي عام طور باندې هر وخت یخ وي. نو اوس که چېرې د زنانو په وجود کې د وینې کمې وي نو په کور کې داسې کم خوراکونه دي چې هغه کولو سره د هغو په وینه کې زیاتوالی راځي. د ټولو نه اول ساګ کم ته چې سپینچ ویلی شي چې اکثر د زنانو د خوښ هم وي، نو ساګ خوړل د زنانو یا د نارینه‌و په وجود کې د وینې زیاتوالي کې مدد کوي ځکه چې آیرن او فولیک اسید شته پکې. دویم دا چې چکندر خوړلو سره هم په وجود کې د وینې زیاتوالی راځي. دریم دا چې کجورې خوړل هم په وینه کې زیاتوالی راولي. څلورم دا چې انار خوړلو سره هم په وجود کې د وینې زیاتوالی راځي او د دې سره غوښه خوړل او اکثر د کلیجې والا غوښه خوړل هم په وجود کې د وینې زیاتوالی راولي. شپږم دال او چڼې خوړل هم د وجود کې وینې زیاتوالی راولي. او اووم کشمش او خشکه میوه هم خوړل په وجود کې د وینې زیاتوالي کې مدد کوي. خو د دې سره ضروري خبره دا هم ده چې کله دا څیزونه تاسو خورئ نو که چېرې تاسو سره مالټه وي یا لیمبو وي یا امرود وي نو هغه هم ورسره خورئ ځکه چې په هغه کې ویټامین سي ده او کله چې ویټامین سي تاسو ته میلاویږي نو ستاسو په وجود کې کوم د آیرن دي دا ښه جذب کېږي او ستاسو په وجود کې وینه بیا ښه جوړېږي. نو که دې ویډیو نه لږه هم فایده تاسو ته میلاو شوي د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او په کمنټ کې ماته ولیکئ چې نوره څه مسله تاسو ته یا ستاسو زنانو ته وي چې هغې ریلیټډ عام داسې خبرې موږ تاسو ته راوړو چې هغه په کور کې پوره کېږي. او که چېرې خالص سلجي تاسو ته پکار وي نو تاسو موږ نه په وټساپ باندې اډر کولی شئ. شکریه، الله حافظ.